أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. دغه مخکې رکوع کې الله جل جلاله دغه يهودو د څه اعتراضاتو جواب وکړو چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا اعتراض کو چې یاره دا د سرنګ پیغمبر دا د موږ پیغمبر موسی علیہ السلام ته خو لیکل شو کتاب ملاو لیکل شو کتاب الله ور کړو وانده غاسي نبی علیہ السلام ته قرآن چې ارغله ده دا په 23 ساله زندګۍ کې ترغله ده یو واقعیا وشو د هغه مطابق آیتونه دا بر نازل شول یو آیت پر نازل شو نیم آیت پر نازل شو مکمل سورت تر نازل شو ده نو په 23 ساله زندګۍ کې جبرئیل امین وی ترغله ده علی السلام ته او بیا آیتونه وی تاسو نو کړی دي نبی علی السلام هغه یود شوی دي امت ته پیش کړی دي صحابه یود کړی دي او هر چې موسی علیہ السلام هغه ته کوه تور کې الله پاک سو د سه تختې وي پاغي باندې تورات لیکل او آیور کړو نو دوی چې موږ پیغمبر ته خو ملاو نو دته د سویلند ملاو د هغه جواب وغیرہ وشو من جمله د هغه نه چې کچیر ته دا چې کده ته دا کتاب ملاو نو بیا مو په دمن ایمان وروړی يهودي نو موسی علیہ السلام ته لیکل شوی تختې ملاو پاغه سره د کوم خدای منلاو هغه ته به کله وی چې خدای د زونر ته وشي او دا د وکي او دا د وکي انکار خو د پیس کې هم کړو نن د غیاتونو کې الله پاک د مشرکینو د یو اعتراض د فیا کوي د غیرت کوي چې دوی ویل چې دا پیغمبر چې د دای چې متوخر درومي نو لہذا پیغمبر د خو د موږ غوند یو انسان د تسرنګ وخر درومي دا په موږ تلاش ولا فرشتہ الله پاک ویل نه لږه نه یو فرشتہ درغل یو د پیغمبرای دی پر او هغه د مشت الله پاک دین ارشلا الله پاک وی چې د نبوت سلسله دو دغه سه چې انسانیت کې وو انسانونو کې به الله پاک دیو انتخاب کوي چې اب انتهایی پاکیزه سړی پاک دمنه سړی بوي او انتهایی بو د نیک او صالح وي به الله پاک هغه ته نبوت ور کی ای سره به فرشتي تعلق جوړ شي او فرشتہ به الله پاک پیغامات احکامات وی تری او خپل امت تبع اسنو کوي څومره مخکې انبیاء کرام تیر شوي دي دغه سلسله دا تسلسل په هغه کې مرغله ده نو هغه به الله پاک بیانو کې چې نوح علی السلام ابراهیم علی السلام اسماعیل وغیرہ وغیرہ دا ټول دغه انبیاء کرام تیر شوي دي او هغه ته وخت دغه ارغل وي الله فرمای ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح بشک سره موږ وحی کو الیک تو طرف ته کما اوحینا لک سره چې موږ وحی کوله په طرف ته نوح علیہ الصلوۃ والسلام والنبیین او انبیاء کرام من بعده بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل او وحی کوله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام الاسباط او اولاد دی غتا وعیسی او عیسی علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یونس علیہ السلام او هارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دغه ټولو ته موږ وحی کوله نو بیا دوی وی چې بیا دای خو چې متر کتاب ده د کتاب چې تنه علی چې دا مو ور کړه دا واتین داوود زبورا واتین موږ ور کړه داوود علیہ الصلوۃ والسلام ته زبورن زبور دا مو یې ته کتاب ور کړو نی پیغمبر ته هم دا خصوصیت ور کړو کتاب قران مو ور کم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك او موږ استولي انبیاء کرام قد قصصناهم عليك تحقیق سره موږ بیان کړی دی په تو باندې من قبل د دینه مخکې ورسلا او د انبیاء کرام هم رسولي لم نقصصهم عليك چې موږ په تو باندې بیان کړی نه دي 1,24,000 کم او بیش انبیاء کرام حدیث شریف کې ارغلی دي چې دا دنیا ته الله ارغلی دي ته الله نبوت ورکړو قرآن کې د 25 انبیاء کرامو نمونه ذکر شوي دي
وکلم الله نو دوی بیا د معراج په واقع اعتراض وکړ چې بدا خو چې موسی الله خبرې کړي اسمونه ته ختم الله وی ته چې د مخ کې انبیاء کرام کې هم دغه سی واقعیا شوی و د موسی علیه السلام سره بو الله پاک خبرې کوله کوه تور دا یو غر و موسی علیه السلام به الدکه لوړ بیا الله پاک د خپل شان لایقا مطابق د سره خبرې کوله موسی علیه السلام ته الله خبرې دومره خوند ورکو چې الله ته چې رب یارینی انظر الیک یا الله خبرې دومره شوشتا دي چې ته اوسمره شوشتاوي ارینی انظر الیک زون خو یالله ورشه چې زه دیو خو وینم الله پاک چې لن ترانی موسی دنیا کې مې دا طاقت چاته نه د ورکړه چې مو وویني دا دنیا دا بدل د ایمان بالغیب ده دنیا کې مې د طاقت چاته نه د ورکړه چې مې ویني او ته اطمینان دې نه کیږي یو ټرایبو ته وکي ازمیش په دی وکړو ولکن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني د غره ته وکسا د خپل تجلیات او انواراتونه زه د نور یو شغله د غره تر پرېږدم الله خو ډېر نورانی ذات ته نو کدا د ایمو د انواراتو کې هغه د یو د نور د شغلې برداشت وکي فسوف تراني بیا مې ته ووینې او که بیا دا نشي کوی موسی چې بیا داسې مطالبې ونه کې ځکه چې ته خو ډېر کمزور یې غار خو ډېر سخت ده فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا الله جل جلاله چې کله هغه په غره باندې د انواراتو د تجلیاتو یو تجلی پرېږدوله هغه غر بالکل ټوټې شو موسی علیه السلام د خوف د وجې نه بېهوشه پرېوته چې کله چک شو موسی علیه السلام یا الله توبه مې دی الله بیا داسې سوالونه به یا الله نه کوم خو الله پاک په قیامت آخرت جنت کې وینو که نه نو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره سورة القیامه کې 29 سپیره کې د آیت ته دا د موږ دلیل ده چې دلته کې الله فرمایي چې بعضې مخونه به هغه دنیا کې داسې وي خپل نیکو اعمالو د وجې نه تر و تازه وي حشاش و بشاش وي لکه نتیجه چې کله سنو کېږي د اسکول د کالج د یونیورسټۍ چا محنتونه چې کړي هغې نتیجه نه وي سنو شوې پیله نه داسې خوندي او قدرتي یو مسکراهټ باندې تری وي خو چې چا چې ګپې شپې لګولې وي وخت یې ضایع کړی او د مور پلار هسې خرچې په فضول ضایع کړي نو هغه یې چې یاره نن چې سره د نتیجه سنو شوې نو سې وخت سیاهي په مخ کې پرته وي د مخې داسې سپېره غوندې مخ نیولی نو داسې مخونه به الله فرمایي چې تر و تازه وي او خپل رب ته به داسې کسي الله نبی علیه السلام نه صحابه پوښتنه وکړه یا الله ای الله پیغمبر الله به موږ وینو که نه نو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې انکم سترون ربکم کما ترون قمر لیلة البدر چې تاسې به خپل رب په هغه دنیا کې داسې وینئ لکه د 14 شپې شپږمایه چې هر څوک یې ویني چاته هم پکې څه مشکل نه الله به تاسې داسې وینئ بیا په دغې سترګې کې الله پاک په هغه وخت کې قوت اوچوي بیا به هر څوک ویني د خپلو اعمالو مطابق خو خوش نصیبه انسان به هغه چې الله پاک دیدار دته نصیب هم شي الله د موږ ټولو ته نصیب کړي حضوره په شوق سره وایو چې امین الله د موږ ټولو ته نصیب کړي نو موږ به ان شاء الله العزیز الله پاک وینو په جنت کې جنت ته الله بیا یې کخیری وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړي الله پاک دی موسی علیه السلام سره تکلیما خبرې رسولا مبشرین او منذرین لئلا یکون للناس نو دا دوی بل اعتراض وکړو چې به دغه پیغمبر ته داسې معجزات مخصوص ویلې نه دي ورکړي شوي لکه موسی علیه السلام سره چې لاش ته و چې وبې ترې لوی اژدها به جوړ شو عیسی علیه السلام هغه به مړي ته وایي چې چک شه دته داسې ویلې نه دي میلاو الله وایي چې دغه ته مې ورکړي دي خو د توسې د فرمایش ول معجزات په نیوي سره ځکه چې د پیغمبر مقصد دا نه ده چې خلکو ته خپل معجزات ظاهر کړو شو زه دا کوم دا پیغمبر علیه السلام ته چې کوم معجزه الله ورکړي نو د موسی ید بیضا چې د مخکې انبیاء ان چې هوبا همدارند تو تنها داری څومره انبیاء کرام د الله کوم معجزات ورکړي په هغې نه غټ معجزه الله پیغمبر علیه السلام ته ورکړي موسی علیه السلام چې کونه په لاشته باندې د اوبې په ورې نه روانې شوې نبي علیه السلام په یو لښکر کې اوبه څوک نه میندې کوي خلک یې تندې نه مړېږي علیه السلام یې کچا سره اوبه په تیله ډېر وړی په یوه لوټه کې چاوې ته وړلی داسې د ګوتې مبارکې پکې کښېږدولې د نبي علیه السلام د ګوتې نه د اوبې په ورې روانې شولې علیه السلام ته الله داسې معجزات ورکړي خو مقصد د انبیاء کرامو چې دا د الله پاک احکامات خلکو ته سنو کي په دې څوک عمل وکړي ایته د جنت زیره ورکړي د دې څوک مخالفت کوي د جهنم نه وړل کړي د پیغمبر چار داغه د الله دین وته وشي رسولا مبشرین و منذرین الله فرمایي چې موږ راستولي د انبیاء کرام مبشرین خوشخبری ورکوونکي چې څوک په باندې ایمان وروړي د جنت او منذرین او ډارونکي چې څوک کفر باندې کوي جهنم نه
لالا يكون للناس على الله حجة دې پر چې نشي باقي په دې په خلق د پر د خلق الله په الله پاک باندې حجة څه دلیل بعد الرسول بعد رسول د انبیاء کرامنا وكان الله عزيزا حكيم ود الله پاک غالب ذات حکمت والا ذات لكن الله يشهد بما انزل اليك دا خلق ته پیغمبر غوي نه کوي تو نبوت الله پاک په خپل باندې کوي لكن الله لیکن الله جل جلاله يشهد غوي کوي بما په هغه شی باندې انزل اليك چې نازل کړی دا تو طرف دی قران دا انزله بعلم چې دا په خپل علم سره ار نازل کړه دا په خپل پوهه سره ار نازل کړه دا نه چا سه اتفاقا خبره صدر شوی څه خبره نه په خپل علم الله پاک د قران ار نازل کړه والملائکه یشهدون او ملائک هم دغه رنګ گواہی کوي وکفا بالله شهید او کفی الله جل جلاله گوا ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله بشک سراغه کسان نو اوس کسو کفر کوي د زون نقصان کوي خپل اخرت خرابوي الله ته نقصان تویر کوي شي ان الذين كفروا بشک کسان کفر چې کفر کوي په الله پاک باندې وصدوا عن سبيل الله دوی من کوي خلق دی الیار دی الله پاک نه قد دولوا ضلالا بعیدا سره دوی گمراهی په گمراهی لري سره ان الذين كفروا بشک کسان کفر دوی کفر کوي په الله باندې وظلم دوی ظلم کوي چې دوی ایمان نری لم یکن الله ليغفر لهم یا ظلم چې دوی ظلم کوي په پټولو د صفاتو د پیغمبر چې د پیغمبر صفات پټي لم يكن الله ند الله پاک ليغفرهم چې دوی د مغفرت دي او کی ولا ليهديهم سبيلا ند چې الله پاک دوی ته هدایت وکي طریق اندل یاره الا طریق جهنم خالدین فی ابدا مگر الله پاک دوی ته لیار شي د جهنم ځکه چې په خپل بد اعمالو دوی راوند غي طرف ته دي خالدین فی ابدا دوی بوې په دې کې همیشه همیشه وکانه ذلک علی الله یسیر دا خبره دو په الله جل جلاله باندې آسانه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه الہ العالمین دغه حاضر جامع دې ټول اعلی مغفرت نصیب فرمائے یا الله جل جلاله د چام پکې جائز حاجتونه یا له شر موافق یا له ټول هغه پورا فرمائے ذل جلال زورور ذات یا الله موږ ټول کمزوري یا الله موږ محتاج یا الله غنی ذات یا الله د اتو د درنه ما سوا موږ یا الله بل چته محتاج ما کی یا الله موږ ټول حاجتونه یا الله ته پورا فرمائے یا الله جل جلاله موږ یا الله فقرا یا الله موږ په هر اعتبار سره کمزوري یو یا الله د دنیا په اعتبار سره هم کمزوري یو موږ ته حلال رزق نصیبا کی یا الله جل موږ د حرام نه موسوت یا الله جل جلاله اخرت ته هم جمع نشته یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق نصیبا کی بد اعمال ته معاف کی یا الله بد اعمال نو یا الله وسوت یا الله موږ نیک صالح دینداری کې موږ اولاد صالح نیک دینداری کې موږ د حیا